دا تایکوانډو شوق څنګه رالی، څنګه مو دا سوچ وکړو چې دې فیلډ ته یا دې لوبو طرف ته تلل پکار دي؟ پښتنه دې وکړه چې تایکوانډو شوق دې ولې جوړ شه. زه چې کله وړي کڼکه یوه د لاسې کولې وه، یو لاسې کولې وه، زه ډېر زیات شیطان وم. په ګالی کښې خپله محله شوم ګړدې شاخې کړې که نه. ګاونډیان چې وي که نه هر به مزدیګرو کرکټ ته لوړلي، په کرکټ شو ګړد سره کردلي که نه، بیا شاخه مې کړله ګړده. چونکې هغه نه بعد چېرته وویل چې داسې وکړه چې د وړکې سره شاخې مه کړه، د محلې ول سره بر چیرې لوړ شه د کراټې اکیډمي ته. اکیډمي جوین کړه، چې اوله طبیعستي قدره تکړه یې ولته د خلک سره شاخې وکړه. خیر مو ته چې اکیډمي روشوله، زه چې اکیډمي ته کله ورګارډ شوله، اچھا هغه نه بعد اکیډمي مې چې جوین کړله، بیا هغه ماینډ مې دره ډیسپلن خو مې نه و زده کړی که نه، ماینډ مې هغه شاخې ولوي. په درېمه ورځ چې کلب ته لوړل، ډایرکټ مې په کلب شه یو سینیر کس و که نه د 7-8 سال نه تایکوانډو کړی، هغې ته مې ډایرکټ چیلنج ورکړه، ورته چې قدم را تکړه وي د مو سره فایټ وکړه. هغه مې چې چیلنج کړلی، هغه سره مې چې فایټ وکړلی، ویل چې خوښ وشې مور ته چې زه نه خوښ، چې ته خالي فایټر سره وکړه. فایټ خو چې درته سټارټ کړلی، ډایرکټ یې لاګا تراس کړله په دا پزې باندې. په پزې مې ښه وینه روغللی، چې هغه نه بعد مو ویل چې یاره دغه خو انډیا د پورو خیال که د شاخې ولا شیطانات صبح که تم تر غیر جناکام شه. بیا داسې سټیپ بای سټیپ چې کلب ته تلله، تایکوانډو نه سړی یو ډیسپلن زده کي. اچھا تو ته دا در وښایي چې د چا سره خامخا باندې شاخې شولانګې ونه کې. اچھا ډېر څه مې بیا دا سیلف ډیفنس دپاره دی که نه، ځان به بچ کړې، ځان دپاره دی، دا دې دپاره نه دی چې ته نور خلک ټارګېټ کړې یا هغوی سره به جنګ جګړې یا لانجې کې.